بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمند مسلمانانو ورونو خويندو، امید لرم چې تاسو به روغ جوړ بئ او خوشحال بئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا دا سوال دی چې تاسو چرته هم یی الله رب العزت مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشاله و باد ساته. امین. عزتمندو، نن دی نوی او خاص وظیفه سره زستا سو مخ کې حاضر یم. نن درته محترم او د اتوار د ورځې ډیره خاص او عظیم الشان وظیفه بیانوم. دا ډیره لاجواب او مجرب وظیفه ده. ان شاء الله تعالی د دې خاص وظیفه په برکت سره به الله جل شانه د ستاسو د ژوند هر قسمه حاجات پوره کی، هر قسمه مقصد او خواهش کې به الله جل شانه کامیابی عطا فرما کی. محترم او دا د بسم الله الرحمن الرحیم ډیره اثر کون کې وظیفه ده. الله رب العزت به د ستاسو د ژوند نه دغه تکالیف، دغه مصیبتونه او دغه غمونه ختم کی. د ستاسو په زندګۍ کې به سکون راشي، آرام براشي او اطمینان براشي. په ژوند کې صرف یو پیرده وظیفه تاسو آزماو کئ. زما عزتمندو، تاسو اسه هم ویډیو ګورئ. په اول ځل باندې مو زما د چینل وزټ کړی وي او دا چینل ملا تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه، نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلې والا نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ علی کړئ د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاويږي. ځکه چې زما عزتمندو په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم. هغه مستند وظایف چې ما ته خپل استادانو د هغې اجازت را کړې دي. د دې نه علاوه زما عزتمند تاسو تعویذونه پکار وي، تاسو نقوش پکار وي، نو ما سره زما په واتس اپ نمبر باندې تاسو رابطه کولی شئ. محترمو، کچره تاسو د بسم الله الرحمن الرحیم دا وظیفه، دا مجرب او عالی شان او عظیم الشان وظیفه د اتوار پر ورځ باندې کول غواړئ، نو ویډیو اخیره پورې وګورئ او سکپ کوئ. ما محترم، تاسو به ډیر وظایف کړی وي، خاص کر د بسم الله الرحمن الرحیم د وظیفې داسې رازونه دي که چاته دا معلوم شي او دا وظیفه وکي نو زندگی به بدل شي. د په تقدیر کې به بدلون راشي او قسمت به اوپړه کیږي. په ژوند کې به خوشاله راشي، سکون، اطمینان براشي او محتاجی به د دې انسان ختم شي. د بچرتم د مخلوق محتاج نشي، صرف د الله جل شانه نه بغواړي. نو تاسو هم دا غواړئ چې تاسو ته دا رازونه حاصل شي، دغه رازونه درته معلوم شي او دغه فواید تاسو ته حاصل شي، دغه برکات د تاسو په ژوند کې شامل شي، نو دې سره به د دنیا ژوند روحانه شي. ستاسو تمام مشکلات او پریشانی او تکالیف بلری شي. ظاهری چې کوم حاجتونه تاسو ته ناممکنه په نظر باندې راځي، دغه ناممکنه حاجات په دستاسو پوره شي. په هر کار کې کامیابی او پر امن نتایج به تاسو ته ملو شي. په هر قدم باندې به تاسو ته کامیابی ملو شي. نو تاسو دا وظیفه خامخا وکئ. په هر ځای او په هر موړ کې به دا وظیفه دستاسو مددگار شي. زما عزتمندو، دا وظیفه تاسو د رشتې لپاره هم کولی شئ. تاسو یو ځای کې رشته کول غواړئ خو په هغه ځای کې ستاسو رشته نه کیږي، تاسو دا وظیفه وکئ. ان شاء الله تعالی الله رب العزت به بهترین ځای کې او منپسند ځای کې به تاسو ته رشته در نصیب کی. یا زما محترم، تاسو په رشته کې رکاوټ وي، بندش وي، دغه بندش او رکاوټ به د دې وظیفې په برکت سره ختم شي. یا زما محترم، تاسو رشته شوی دا کویدن مو شوی دا خو واده نه کیږي، داغه اسباب نه مهیا کیږي، نو الله رب العزت په تاسو ته د واده اسباب مهیا کی. یا زما عزتمند استاد سو جایز مقاصد وی، جایز حاجات مو ناممکنه حاجات ولی نوي، الله جل شانه به د دې وظیفې په برکت سره تاسو د حاجات پوره کی او تر سره کی. یا زما عزتمندو، کچره تاسو ته د مال او دولت او د رزق تنگسیا وي، نو هغه د پاره هم تاسو دا وظیفه کولی شئ. الله رب العزت په تاسو ته د حلال مال او دولت بسیار در نصیب کی. یا زما محترم استاد خپل کور نشته، الله رب العزت په تاسو ته خپل کور درکې. یا کاروبار مون چلیږي، کاروبار کې مبارکت نشته، ترقی نه کوي، نو دې د پاره هم زما عزتمندو تاسو دا وظیفه کولی شئ.
زما محترم او نور هیڅ عمل هم تاسو مکوئ، بس دا عمل جاری وساتئ. دې سره به د ستاسو د زندګۍ تمام مسائل به الله جل شانه ختم کی. لہذا محترم او چې کومه طریقه درته زه بیانوم هم په دغه طریقه باندې تاسو دا وظیفه وکئ. تاسو به ډیر عجیبه معجزانه اثرات د دې وظیفې ووینئ. ګورئ زما محترم او مونږه د رزق د پاره، د مال او دولت د پاره، د روزې د پاره مونږه څومره مهنتونه کوو، څومره کوششونه کوو، څومره منډې او تړلې وو. که چېرې مونږه لږ ورې مهنت هم د دې د پاره وکړو، د دې وظایفو د پاره مونږه لږ ټیم خاص کو، مختص کو او باسو، الله رب العزت طرف ته متوجه شو، د الله رب العزت نه وغواړو، نو زما محترم زمونږ ژوند به الله جل شانه بدل کی. زمونږ په ژوند کې به عظیم انقلابات الله جل شانه راولي. مونږ به مهنت لږ کو، خواري به لږ کو، کوشش به لږ کو، لیکن الله رب العزت به مونږ ته رزق ډیر راکړي. نو زما عزتمندو دې ته وایي من حیث لا يحتسب، هغه زینب ول مونږ رزق ورکو چې د دې خیال او ګمان کې به نه راځي. نو زما عزتمندو مونږ به د الله رب العزت نه غواړو او نا امید کیږو بنا، بلکې کامل بروسه په الله جل شانه باندې مونږ او تاسو وساتو. هم دې سره مونږ تاسو دا وظایف وکړو او مونږه پورا توجه یقین سره دیان سره مونږه تاسو دا وظیفه وکړو. ان شاء الله تعالی الله رب العزت به ضرور به ضرور زمونږه ژوند بدلی. او زما عزتمند او اعظم وظیفه طرف ته زه تاسو ته دا وظیفه ذکر کوم. وظیفه طریقه دا زما محترمو چې دا وظیفه به تاسو د اتوار برز باندې کوئ. کچره د هر مزنه پسې کول غواړي یا دریو منځونو نه پسې کول غواړي نو تاسو کولی شئ. تاسو ته پدې کې اختیار دی. با چې سټیم تاسو ته کم مزنه پس موقع ملو شو نو 15 منځونه دي، هر مزنه پس یا د دریو منځونو پس تاسو د وظیفه وکړئ. خو زما عزتمندو د 15 منځونو نه به سیوا کوي نه او د دریو منځونو نه به کموي نه، بس دریو منځونو پس یا 15 منځونو پس صرف د یوې ورځې وظیفه ده دا تاسو کوي. زما محترم او طریقه کار ډیر زیات آسان دی. طریقې دادا چې اول به تاسو 3 پیری درود شریف وایي، یعنی چې کله مو فرض مونږ وکړو نو دا غینه پس په 3 پیری تاسو درود شریف وایي. خدا دا چې درود ابراهیمی تاسو وایي، یعنی اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد تر اخره پورې. د دې نه پس به زما عزتمندو 111 مرتبه یو سل یو لس پیری به تاسو بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم صحیح طریقې سره به تاسو وایي، یعنی پوره تجوید سره. دا نه چې تاسو بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم او په دې سره 111 پیری پوره کینا. زما محترم د غړې په حساب سره پدې باندې 15 منټ او پدې باندې نه لګي. بسم الله الرحمن الرحیم صحیح طریقې سره به تاسو وایي. بیا به زما عزتمندو د دې نه پس 3 پیری تاسو درود شریف وایي. د دې نه پس به تاسو 2 طریقې کوي. یو طریقه دا ده چې کله مدا وظیفه وکانو د دې نه پس دعا وغواړي د الله رب العزت نه په جزاء انکسار سره د خپل مسائل حل کېدو لپاره د الله رب العزت نه دعاګانې وغواړي. ان شاء الله تعالی الله رب العزت بس تاسو دا تمام مسائل حل کی. دې سره زما محترم او دویمه طریقه دا ده چې کله تاسو دا وظیفه شروع کوئ یو ګلاس او په ځان سره کېدی، جام کې کېدی، ګلاس کې کېدی، جګ کې کېدی، لوټه کې کېدی، چې څه کې تاسو به کېدی. او چې کله تاسو دا وظیفه کې پای باندې شوف کړئ نو دغه به تاسو اوس کړئ. ان شاء الله تعالی د دعا په وجه باندې د دې اوبو په وجه باندې الله رب العزت پس تاسو هر قسم د بدن بیماری هم ختمي کی او الله رب العزت په د دې وظیفه دعا په برکت سره الله جل شانه بس تاسو تمام مشکلات، مصائب او تکالیف ختم کی او د زړه جایز مرادونه او مقصدونه هم الله جل شانه تر سره کی او پوره کی. زما محترم تاسو ټولو ناظرین او سامعين ته د دې وظیفه اجازه ته. او زما محترم اخره کې زه تاسو ته یو خبره کول غواړم، درخواست دا دی چې ډیر رونه او خويندې دا سیدي چې زما د چینل وزټ وکي ویډیو وګوري خو نو ول لایک ور کوي نه لاندې کمنټ کوي نه ماشاءالله سبحان الله لیکي. زما محترم په دې باندې سرازي نه بلکې زما زړه له خوشحالي ملو شي او ما کې به
یو شوق او جذبه پیدا شي او زه به په شوق سره خو توجه سره به زه تاسو ته وظایف جوړم. نو زما محترمو کله چې تاسو دا ویډیو ګورئ نو دې سره خامخا دا چینل سبسکرایب کړئ. ګورئ 300 کسان دا ویډیو ګوري، 1500 کسان ویډیو ګوري، که کم وي که زیات، کم از کم چې په 300 کسانو کې چې 1.5 سبسکرایب او فالوورز خو په دې کې راځي. زما محترمو مونږ سره اوسېږئ، هر قسمه مستند وظایف په ان شاء الله تعالی زه تاسو ته راوړم. ډېر بهترین چینل لا تاسو راغلی یې او ډېر بهترین ځای تاسو منتخب کړی دی. امید لرم چې الله رب العزت په تاسو ته زما د دې وظایفونه ډېر فواید او ثمرات در نصیب کړي. زما محترم امید لرم چې دا ویډیو وظیفه او مخوښه شي وي. ملاویږم تاسو سره په بل ویډیو کې بل وظیفه سره. هغه وخت پورې ماته اجازه راکړئ. د لوی الله په امان.